اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم، هغه که زما خویندې افغانانې او که ورنۍ. بعد د سلامه پرون کرکټ بورډ یو کیمپ اعلان کړی دی چې هغه کیمپ په دوبۍ کې د لوبغاړو لپاره چې هغې کې د دو چې کوم فټنس دی هغه هم وکتل شي. دغه کیمپ د دې نه مخکې زمونږ الحمدلله چې کوم افغانانو دي یو خاص غټه مبارزه هم وکړله چې لوبې نه وي. د هغې نه بعد هغه په چې آیرلینډ سره کوم سیریز و هغه لغوه شوی او آیرلینډ لغوه کړی و. اوس T20 سیریز بیرته مارچ کې دی. د هغې مبارزې نه وروسته کرکټ بورډ سیریز چې کوم یې و هغه یې پکې اضافه کوي. بیرته بیا د سیریز نه وروسته کرکټ بورډ چې کوم کیمپ اعلان کړی دغه کې لوبغاړي دي، نو زیاتره ورونه تپوس کوي چې بعضې لوبغاړي نشته. د دو حق به موږ غواړو انشاءالله، که هغه شاهدي شو، که منیر شو او که ضیا شو، همداسې نور لوبغاړي دي، ځکه د دو حق جوړیږي. بیا به موږ راشو. دغه اوسه پورې خو سکواډونه نه دي اعلان شوي، شاید دا کسان فټنس هم ولري او باید دو په فټنس کار هم وکړي. د دو تر شا موږ ولاړ یو انشاءالله. د دو لوبغاړو حق جوړیږي، داسې زیاتره لوبغاړي دي. موږ به یې تر شا ولاړ یو چې کم لوبغاړي استعداد ولري، د هغه لوبغاړي به موږ تر شا ولاړ یو. منیر بعضې ورونه وایي د T20 لوبغاړی دی، خو د T20 نه دی ګرانو ملګرو، دا اوډیای دپاره او ټیسټ دپاره ښه دی. لکه ګوربز شو هغه د T20 دپاره ښه دی، اوډیای دپاره هم ښه دی، ټیسټ دپاره ښه نه دی چې حقیقت موږ وایو. نو راځو به موږ دغه کیمپ چې کوم دی د دوبۍ کې کرکټ بورډ وی بودیجه نشته. که تاسو چېرته بودیجه نه او تاسو دغه افغانان نه غولوئ په دغې خبرو باندې چې تاسو ورته دوبۍ کې کیمپ برابر کړی، په دغې کیمپ باندې چې تقریبا کمې راشي 3.5 لکو نه نیولې تر 15 لکو ډالرو پورې راځي. تاسو په هغه ارزانه هوټل کې تاسو نه اوسېږئ، 5 سټار هوټل کې تاسو اوسېږئ، دا غټه خرچه غواړي، وی بودیجه نشته. نو چې تاسو سره بودیجه نه، تاسو دا کیمپ ولې په هغلته برابر کړی دی په دوبۍ کې؟ دغه پیسې تاسو راوالی په افغانستان کې ولګوئ، 2 لکه ډالر تاسو ولګوئ. دومره یو ښه اکیډمي جوړېږي، دومره یو ښه اکیډمي، د لوبغاړو فټنس به ورکېږي، خپل وطن به خپل وطن ګل وطن. وی بهراني کوچ نه راځي، بهراني کوچ چې نه راځي سمه یوه لغته ورته ورکړئ، د ملک نه بهر وشړئ، د دوبۍ نه یې وشړئ، زموږ ملک ته خوښ هم نه راځي. د انډیمولز بیا راولی واپس، دا د سلیکشن کمنټري نه خوا کوي چې داسې. نو زمونږ خو چې هغه یو کوچ نه راځي، زمونږ خو الحمدلله څومره کوچز دي په افغانستان کې، زمونږ خپل لوبغاړي کوچینګ کوي. نو همدا بس دی که نه، بیا په خپل وطن کې ورته کیمپ ولګوئ. دا به څه موږ بهرنیو هېوادونو ته ځو، هلته به کیمپونه لګو، دا هم ډېره غټه شرم خبره ده. که د شرم خبره نه وي، تاسو به په دوبۍ، په انډیا، په نورو ملکونو کې کیمپ نه کولو، او په هغې کیمپ باندې ډېرې زیاتې پیسې لګول کېږي. همدغه پیسې د ستاسو د جب نه نه ځي، د کرکټ بورډ د جب نه نه ځي، دا د افغانستان د کرکټ بودیجې نه راځي او لګول کېږي. ICC تاسو ته په هر کال کې بودیجه درکوي، هغه بودیجه تاسو په میچونو باندې بیخي لګوئ نه، کله یو ځای کې کیمپ ولګوئ، کله بل ځای کې کیمپ ولګوئ چې لوبغاړي لاړ شي، بعضې په خپلو کې سره جنګونه هم بیا کوي. زیاترو ته دا معلومات هم نشته. لوبغاړي بیچارهګان به ایله جنګونه کوي، چکر خو هغه ویلی نشي، چکر بیا څوک وایي؟ د کرکټ بورډ والا وایي، هغه کارکوونکي بهر چکر یې وایي، هوټلو ته ځي، بیچونو ته ځي. نو خدای پاک ته وګورئ، دغه پیسې چې تاسو هم کله لګوئ، داسې کیمپ باندې مه لګوئ، میچونه برابر کوئ. دغه پیسو باندې غټ سیریز کېدلو مخکې زموږ زیاتره افغانان ورونو پاکستان سره سیریز نه غوښتلو، وینه پاکستان سره سیریز نه کوو. دلته کرکټ او دلته پولیټکس مه راولئ، په کرکټ کې پولیټکس کله مه راولئ. کرکټ همیشه یو د امن پیغام ورکوي، هغه که هر یو ملک سره وي. ولې د امریکا نه ده لګیا؟ رشیا فوټبال کې لګیا نه، یو سره هم لوبه کوي، بل سره هم لوبه کوي، هغې کې چا پولیټکس راوستی؟ دا یو کار خو صرف انډیا کوي. ګورې د انډیا لوبغاړي نورو لیګ چې کومي که نه، نور لیګونه یي هغې کې نه لوبېږي. ولې چې د هغو چې کوم بولینګ معلومات دي هغه خلک بیا ته توجه کوي، څنګه یې راونیسو. زمنګ راشد خان ته راشه، په دا بګ بیش کې شینوان ورته وایي دا ته کم رقم ته بولینګ کوي، دا وله ټولې تجربې ښیي.
او بیا بل میچ کې راونیسي سم بړکې ته نه واړوي، دلته هم دا کار خرابېږي. باید زموږ راشد خان هم نورو ته تجربې ونه ښیي چې کوم راکې ته بالینګ کوي، هېچ چاته هم باید ونه ښیي. که هغه کیش شو، که ظهیر شو، که راشد شو، دا ټول زموږ لوبغاړي دي، موږ ورسره مینه لرو. همدغه افغانان دي چې تاسو دې ته رارسولي یې، او دا د ټولو افغانانو دعاګانې دي. امید لرم چې د کرکټ بورډ والا چې کله هم بودیجه لګوي په ځای ولګوي، او امید لرو چې راتلونکو کې راته لوبې برابرې کړي. تاسو ښه شئ، بې ښه وخت دی. الله پامان.